د روژې میاشت راله، د هغې متعلق یو څو ضروري خبرې ستاسو مخکې عرض کول دي. الله فرمایي چې ای هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړی دی، کتب علیکم الصیام، فرض شوې ده په تاسو باندې روژه، کما کتب علی الذین من قبلکم، لکه څنګه چې فرض شوې وه په هغه خلکو باندې چې کوم تاسو نه مخکې تېر شي. نو روژه په تمامو امتونو باندې فرض وا د هر چا د شان مناسب. روژه عزیزانو یوازې خوراک سکاک نه خولې بندولو ته نه وایي. روژه به دا شي نیسئ، د سترګو به هم روژه یي، غلط کار ته به پکې نه ګورئ. د غوږونو به هم روژه یي، غلطې خبرې به پکې نه اورئ. د خپلو به هم روژه یي، غلط ځایونو ته به پکې نه ځئ. د لاسونو به هم روژه یي، غلط څیزونه ته به یې نه اچئ. نو روژه یوازې خوراک سکاک نه ځان بندولو ته نه وایي، روژه د دې ټولو څیزونو نامه ده. بعضې ائمو تر دې پورې لیکلي دي چې که چا په روژه کې غیبت وکړو، پردي بدې وویلې د خپلو مفادو دپاره، نو په دې روژه ماتي. خوله به هم چې دی په غلط شي باندې نه استعمالوي، ژبه به په غلط شي باندې نه استعمالوي. دا احتیاط به هم کوئ. دې روژې میاشتې ته رمضان وایي. رمز په عربي لغت کې سوځولو ته وایي. یو شی چې بل شی سوځوي دې ته رمز وایي. علما لیکي چې په دې نام میاشت باندې الله پاک رمضان نامه ځکه ایښې ده چې که دې میاشت کې سړي د ایمان په تقاضا باندې روژې ونیوي، نو د 11 میاشتو ګناهونه چې دي هغه ټولې په دې باندې وسوځي. نو الله پاک دې مونږ او تاسو ټولو ته توفیق راکړي چې دا روژې په ښه احتیاط سره ونیسو. څنګه چې روژه فرض ده، داسې 5 وخته لمونځ هم فرض دی. څنګه چې روژه فرض ده، داسې چې پیسې ورسره یي حج هم فرض دی. روژه فرض ده، داسې چې پیسې ورسره یي زکات هم فرض دی. روژه فرض ده، داسې چې بل سړی دې ولیدو او د روژه ماتي او د پښمني دره کې نه لګي، نو هغې سره امداد هم فرض دی. دا واورئ، که په یو محله کې یو کور بې پښمني روژه ونیوه، یو کور، الله به په دا ټوله محله جهنم ته لیږي. که په روژه کې یو غریب روژه ماتی نه و او تا ته پته ولګېده او د هغه روژه ماتی نشته او تا وله د روژه ماتي بندوبست ونه کړو، الله به په ټولو محله جهنم ته بوځي. او دې ته نه وایي چې روژه مو نیوه او راشي د شپې حافظ پسې ودرېږئ او صاحب حافظ هم چې دی کوزه او پاس کېږي او غرډی څه چل دی ختمه شو. ختمونه نه خلاصېږي. زمونږ بیړه تباه ده.
زه درته په ایمان وایم او بیا درته په ایمان وایم چې دوو بزرګانو سره زما ملاقات شوی دی او هغه دواړه بزرګانو ته دا علم و چې د قبر حال به معلومولو چې دې مړي باندې لاندې سال دی او هغه دواړه بزرګانو چې کومې ادیرې ما ته ښودلې دي 15 منټه به مراقبه وکړه او 15 منټه پس به ما ته وویل چې بچیا دې ټول ادیره کې داسې بړی نشته چې دې وګورې او زړه دې خوشحال شي دا ټول ادیره کې مړي چې دي دا ناست دي او غوښې دې غوسېږي لګیا دي په قبر کې دا عذاب می چې ناس به تیکه به درنه پرېږي چې چاړه داسې لاندې راځي بیا به دا غوښه ورته جوړه شي بیا به درنه تیکه پرېږي دا ټول مړي په قبرونو کې چې پراته دي غوښې دې غوسېږي لګیا دي تاسو چې مړی ښخ کوئ په هدیره کې څه کوئ د مړي وارث رضا د خدای رضا د خدای د بد خندیر بچیه چې رضا د خدای نه وي نو دا به مړ کېدی وایي تاسو چې رضا د خدای نه وي نو دا د خندیر بچی به مړ کېدی خو د خدای رضا و مردار یې کو که نه نو بس هر سړی به ځان ورته خیسي رجا د خدای رجا د خدای دا دوا به یاده کړي دا دوا به یاده کړي په دې نه کېږي خپل چې دې واخلي هلته دې کېږدي ښه دې سنبال که بیا درنه لېږدي درته به راشي د قهره رېږدي تکیه دې خدای شه په ګورستان کې مرګ دې په سر د میرا فقیره شته به وخوړې په زړه توګیره آخر به لاړ شي د دې مرګ دې په سر د میرا فقیره شته به وخوړې په زړه توګیره آخر به لاړ شي د دې جایګیره غشی نیولی درته کمان کې داسې درته ولاړ دی دا مرګ منټ پس دې په سینه ننوځي یو کم میاشت پس دې ننوځي یو کم هفته پس دې ننوځي داسې د ټول جایګیرونه چې دي دا به ختم شي یو ډاکټر مړ کېدو نن 90 کاله مخکې 80 لکه روپۍ ترې پاتې کېدې وصیت یې وکړو چې زما د مرګ نه وروستو د جنازې نه زما دا لاسونه داسې وباسئ داسې چې دا خلک پکې روان چې زما دې لاسونو ته ګوري یو سړی ورته ناست هغه ورته ویل ولې ویل دومره لوی دولت و را سره چې خلکو ته پته ولګي چې تش لاس لاړو نو هغه ورته ویلې چې خدای دې خوار کړه چې راتلې څه دې راوړي ځان سره تاسو چې د موره پیدا کېدئ څه غوټه در سره وه څه دې راوړي دي خو چې څنګه 2 لاسه راغلی وې داسې 2 لاسه به دې ځې که نه څه وړې خو نه ځان سره نو عزیزانو وړومبۍ شپه چې کوم پولیس به په قبر کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بېدینه سړي ته په داسې شکل کې راشي چې دی ورته وګوري نو زړه یې د خولې نه بار وځي او داسې کښېنئ چې کښېنئ نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر ورته وښیي ورته وایي ما كنت تقول في حق هذا الرجل د دې سړي متعلق دی دنیا کې څه عقیده وه دی چې ورته وګوري نو دی به وایي چې ها ها لا ادري والله که زه خدای پېژنم
دا پیژنې دا څوک دی الله که دی خو زه پیژنم اوس چې د الله په دربار کې او د الله د پولیس په مخ کې ته ووایې چې زه رسول الله نه پیژنم ستا به څه دي ستا به څه دي دا خو به دې وړاندې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم تمام نقش و نگار آپ په زړه کې لیکلی چې د هغه خوله څنګه وه د هغه غاښونه څنګه وو اوس زه تاسو نه دا جومات کې چې ناستې تپوس کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم غاښونه څنګه وو ویلی شئ څوک د هغه پوزه څنګه وه سترګې څنګه وې د سر ویښتې څو قسمه وو ویلی شئ څنګه لاسونه یې څنګه وو په لاره تلل یې څنګه وو لباس یې څنګه وو پټکې یې څنګه وو څادر یې څنګه وو د چهرې بناوټ یې څنګه وو دا نقشه به دې زده کړي او په دې نقشه به مینې هله به هغه فوټو چې اوس ته چې د کوم سړی نه پېژنې او د هغه فوټو درته څوک وښایي ته به ووایې چې دا پلانی دی وایي ټول سم وایي ما ستړی کوئ ما کوم سړی چې ته نه پېژنې او د هغه فوټو درته څوک وښایي نو ته به ووایې چې دا پلانی دی او چې پېژنې او فوټو درته څوک وښایي نو څه به وایې چې دا پلانی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر چې درته وښایي نو چې تا وړاندې نه هغه خط و خال پېژندلي نو وبه وایې چې هذا محمد رسول الله وآمنا به دا جناب محمد رسول الله دی او ما په ته ایمان راوړی نو ملایکې به ورته وایي صدقته ته رښتیا وې مونږ ته وړاندې نه پته وه چې ته به همداسې وې او چې ته وایې چې ها ها لا ادري والله که زه خدای پېژنم ملایکې به وایي خبیثه مونږ ته وړاندې نه دا پته وه چې ته به همداسې وې نو په دې قبر کې بیا پې عذاب مقرر شي یا پې لړمان مقرر شي تر قیامته پورې یا قبر یې تنور شي او اور پکې بلیږي او دی پکې کله اور پاس راوړي او کله یې لاندې وړي کله یې پاس راوړي او کله یې لاندې د لاهور هدیره مولانا شمس الحق افغاني ته حضرت لاهوري رحمت الله علیه په سترګو ښودلې وه ویل په مخ یې راته لاس راښ کړو او راته ویې چې دې هدیرې ته وګوره افغاني صاحب قرآن خورو چې ما هدیرې ته وکتل د هر قبر نه د اور لمبې راوتې د هر قبر نن درې ورځې ته مړي پسې ناست دی تا سره دا احساس وي چې ما چې ایښی دی د هغه به څه حالي هلته قبر به یو سوټمارې زوی به راځي او دا دوا به یاده کړو دا دوا به یاده کړو او بیا چې معتبر راشي خان راشي خان راشي ارباب صاحب راشي افسر صاحب راشي نو ټول ورته ټوکرای ټوکرای شي او هغه به کېني نو پر دې ځای به راسي نو دا دوا به یاده کړو دا داسې کې اشاره کم ځای ته وکړي دا ستا مړی چې شوی دی زما د دې ته پې خوشحال شي چې خانم راغی زما مړي ته دا خلک چې د جنازې ما په زندګۍ کې د مړي خبر نه دی ګرځولی په زندګۍ کې ويكره اعلام الميت في الاسواق والمحلات په بازارونو او په جوماتونو کې او په بازارونو کې د مړي خبر ګرځول چې دي دا حرام دي د مړي خبر ګرځول په دې خدای نه راضي یم چې که د چا مړي ته لاړ نه شم هم ګیله یې نشته ځکه چې ما خپل مړي ته ته راغوښتی نه یې نو ځه ورک شه خپل کار کوه ستا واده ته زه
قدر نه رالم په ما دې سږي ده نه زما دې خوړلې ده او نه ستا خورمه دا ورکشه خپل کار خبره د دین کوه یارانه د دین کوه او تعلق د دین ساته د دنیا مه کوه تباه به شئ غرق به شئ انجام به م بیا داسې وي چې څوک به م راټینګولی نه شي دې وجې نه سوچ وکئ روژه د الله تعالی یو داسې عبادت دی داسې چې په هر عبادت کې ریا راتلی شي په حج کې ریا راتلی شي چې خلک راته اتي صاحب ووایي په مونځ کې ریا راتلی شي چې خلک راته بزرګ جمیل ووایي په زکات کې ریا راتلی شي چې خلک راته خسي صاحب ووایي هر عبادت کې ریا راتلی شي روژه واحد عبادت دی چې ریا پکې نشي راتلی که تی پټه وخورم چاته پته به نه لګي نو واحد عبادت په ټولو عباداتو کې روژه ده چې دې کې ریا نه راځي نو د دې نورو ګناهونو منهیاتو نه به پکې ځان ساتئ عزیزانو یو ټکی بل واورئ تاسو او مونږ ټول غریب خلک یو غریب مزدورکار له چې د کلي خان روټۍ وکړي مزدور به څوک په جامو کې راځي چې خان ورته روټۍ وکړي او راویې غواړي مزدور به څه کوي نواب ورته وکړي د ملک بادشاہ یو غریب ته روټۍ وکړي الله اورنګزیب بادشاہ او د خپل ملک وزیر اعظم ته د لیچي یو څو دانې داسې په دې خپل لاس ورکړې چې ورکړې نو وزیر اعظم سباله ټول رعیت ته روټۍ وکړه چې په ما پرون الله ډېره لویه مهرباني کړې ده څه وی بادشاہ ماله په خپل لاس د لیچي دانې راکړې چرته زه او چرته د بادشاہ لاس کہاں میں کہاں یہ نگہت گل نسیم صبح تیری مہربان ما ته بادشاہ په خپل لاس د لیچي دانې راکړې د دنیا یو وزیر د بادشاہ په لاس ټول رعیت ته روټۍ کوي د قیامت په ورځې د نیکو تقسیم چې کیږي نو هره نیکي به نیکي کوونکي ته د ملایکو په لاس ورکړلی کېږي واحد عبادت چې دی هغه روژه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله وایي حدیث قدسی دی الله وایي چې الصوم لی وانا اجزی به روژه زما ده او د دې جزا به زه په خپل لاس ورکوم نو تاسو ته به د دغې روژې ثواب د الله په لاس ملایي یا الله چې د الله لاس به څنګه وي یو روایت دا دی چې الصوم لی وانا اجزا به روژه زما ده او د روژې په بدل کې به روژهدار ته زه ورکړلی کېږم الله وایي د روژې په بدل کې به روژهدار ته زه ورکړلی کېږم یعنې زه به د روژهدار شم په دې لنډۍ بوچۍ روژه باندې الله به ستا شي هسې وایم چې یو طرف ته زمونږ د عباداتو ته ګوره زمونږ د کمزورۍ ته ګوره او بل طرف ته د الله د فضل او د رحمتونو او نعمتونو ته ګوره خو یو ور درته کوم عزیزانو چې دا واورئ نن سبا خو روژه ماتي دپاره د خلکو څه څه نخرې جوړې کړي
په خپلې علاقې کې چې کوم ځای اوسېږئ دا کوشش به کوئ چې هسې نه چې د روجماتي وختي او د چا روجمات یې نه وي بیا به تباه شئ غرق به شئ په خپلې علاقې کې به دا سروې کوئ چې هسې نه چې څوک بې پېشمني پاتې نه شي څوک بې چایو پاتې نه شي نو ته به وایې چې مونږ ځان له چې څه کړي یا به بل له ورکوو تا یو سړي راته خبره ورځي مونږ ځان له چې څه کړي یا به بل له ورکوو کښېنه د ګډې بچیا تا ځان له څه کړي په غټه غوښه به دې پخ کړي ټیپر به دې پکې اچولي چټني مټي به دې اغوېدې دا ځان له څه کړي په خدای قسم حضرت علی او بی بی فاطمه قسم وخوړو امام حسن او حسین ناجوړه و چې یا الله که دا دواړه جوړ شو نو موږ به 3 روژې تا دپاره ونیسو دا دواړه خدای جوړ کړه دواړو روژه ونیوه چې روژه یې ونیوه چې ماښام شو دروازه کې آواز وشو حضرت علی د روژه ماتي کجوري مجوري او ستوان دا برابر کړي دروازه کې آواز وشو چې یتیمان یو مسکینان یو والله کم د روټۍ درک لګي دواړو چې ځان له څه بندوبست کړی وه ټولو چت کو هغې ته یې بار ورکړو د چا به نیکه به یې وکړي ملا به یې وکړي یا به پیر صاحب وکړي یا به ګیرور صاحب وکړي یا به اتي صاحب وکړي د چا مور به یې وکړي زه به داسې وکړم سبا یې بیا روژه کړه په نهاره چې بیا یې روژه کړه چې ماښام یې بیا څه کجورې وغیره تیارې کړې بیا دروازه کې آواز وشو چې یتیمان یو د روټۍ ته رکب نه لګي بیا حضرت علی هر څه اوچت کو بارې وکړه بی بی فاطمه هم ورته داسې نه وایي چې دا څه کوې مونږ به نه خورو نه فاطمه وه که نه خاتون جنت وه که نه مونږ به د دې خپلو همبرسری میخې چې ساتلي دي په کورونو کې دې ته به داسې وکړئ تاسو په ایمان ووایئ زه به یې وکړم تاسو به یې وکړئ په 3مه ورځ بیا روژه شوه چې بیا روژه شوه چې بیا یې ماښام تیاری وکړو بیا دروازه کې آواز وشو چې اسیران یو د روټۍ د رکم نه لګي بیا هر څه اوچت کوه قرآن راغی چې یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره مستطیرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا قرآن راغی چې دا په وفا په نظر ولې وکړه چې دا ورځې نه یېرېده چې په کومه ورځ به شر به په ټوله دنیا خپور او بیا روټۍ وخوړله په چا په مسکینانو یتیمانو اسیرانو باندې او بیا ورته وایي څه انما نطعمکم لوجه الله روټۍ م خدای دپاره در باندې وخوړله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا بدل یې درنه نه غواړو نه شکریه درنه غواړو خدای دپاره هم در باندې وکړو نفلي روژو کې حضرت علی او د بی بی فاطمه ایمان ګوره اوس فرضي روژه د عزیزانو په علاقه کې به دا سروې کوئ څوک بې چایو پاتې نه شي څوک بې روژه ماتي پاتې نه شي څوک بې پېشمني پاتې نه شي کینې ټوله علاقه به پې الله ونیسي دا به تاسو ومنئ چې زموږ د دې ملک د پاکستان شریف ډلې ډلې حج ته ځان سره جیب کترې بوځي دی ورته ناست دي او هغې ټوله ورځ د حاجیانو نه جیبونه کټ کوي
یو اجي راشي چې ما دومره پیسې رانه ورکړې شوې، یو بل راشي دومره رانه ورکړې شوې، بل راشي دومره رانه. په مکه کې یعنې دا به تاسو ومنئ چې زه په سن 65 کې حج ته تللی وم او چتره یې وه راسره د بیت الله شریف په خوا کې مې کېښوه، زه په مونځ ودرېدم او زه ورته اوس په مونځ کې ګورم او یو سړي اوچته کړه او منډه یې کړه. نو مونځ مې ورپسې ماتولی نه شو او بجوې نو عزیزانو زما عرض دا دی چې دا ګناهونه د بخښنې نه دي او مه په دې تمه کېږئ چې جومات له دې یو کجوره راوړه 50 کروڑه کجورې ثواب دی او دا پیکوړې دې که راوړې او دومره ثواب دی پکې دا پیکوړې میکوړې به ټولې په دې خونه در ومنډلې شي او جهنم ته به دې روان کړي. پیکوړو میکوړو خبرې نشته. تاسو خیال راکړئ پردی حق عمر له بیړه تباه او یو غرور د دې هلکه تاسو د جمعې پر ورځ ښه دی نه راپرېږدي که څه چل دی؟ یعنې امیان په 12 بجې راغلي دي او ملیان په 1 بجه راځي جومات. دا به هم سبا د جنت ټیکهداري. څه علاج به یې کېښوه. یو ښځه وه ډېرې مړه وه زمونږ په مالت کې، نو هغې پې جړل. نو په انکو کې وایي چې بچڑی میں کس کس نو رواں، بچڑی میں کس کس نو رواں، ماں نو رواں کہ پیو نو رواں کہ پیراواں نو رواں کہ بچڑی ته نو رواں. څوک څوک به جاړي نو ټول خرڅ هسې دا د جنت باس ما ستاسو مخکې چې شروع کړی دی شاید چې دا ما غلطي کړې ده ځکه چې مونږ ته ګوره او جنت ته ګوره. یو د جنت په خدای قسم د یو بوټي قیمت که دا ټول پاکستان ستا شي، ټول پاکستان او دا ټول پاکستان ورکې، نو د جنت د یو بوټي قیمت به پوره نه کړي. وګورئ په سورت رحمان کې ولمن خاف مقام ربه جنتان. څوک چې په ګناه قادر شو، په ګناه ودرېدي او زړه کې دې وویلې چې اوی د دې خو به خدای تپوس کوي او وروسته شوې دي ګناه باندې دې قدرت راغی او وروسته شوې، نو الله وایي دې سړي ته به انعامي زه 2 جنته ورکوم چې په ګناه قدرت راغی او ګناه نه وروسته شوې، انعامي 2 جنته به ورته ورکوم. په دې جنت کې به څه فیهما عینان تجریان، یو 2 چینې به یې پکې چې داسې به جاري وي چې سترګې به په کتو ورته په خوند نه مړېږي. میوې به پکې څه فیهما من کل فاکهة زوجان، د هر قسم میوې به 2 قسمه وي. بیا
دلته د خاورو بوجۍ کې درته تکیه نه نصیب کېږي. هلته به څه چلي؟ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق. تکیا به والی وي د جنتیانو په فرشونو باندې، تکیا به والی داسې لکه دا دلته زه باجوړ ته تللی وم نو خان سره چې میلاو شو نو هر یو سړی به چې راتلو څادر به یې ځان لاندې کولو، په ځمکه به کېناستو. خان کټ کې ناستو نو دی په کټ کې نه کېناسته. زه زړه کې ویارېدم چې اوس ما ته ونه وایي چې ګوشه د دې کټ نه. دا خان خو خان دی که نه، خان زمونږ د بالا ماڼۍ کې هم ډېر دي دا اوچې خانان. په کوڅو کې سپي د لوږې مړه کېږي. نو ما چې اوس ما ته ونه وایي چې ګوشه دې کټ نه، خو چال دې ښیي ما ته یې غږ ونه کړو. هر یو چې راځي څادرګان لاندې په ځمکه کښېني. ما یو نه غړي غونډه پس ما دا څه کوئ؟ بل دلته چې خان کټ کې ناست دي نو موږ نه شو کېناستی. دا د خان بې عزتي ده. او هغه داسې متکې ته ډډه والې وه، داسې لاس کړی و. ما نه یې تپوس کړی څنګه یې مولانا صاحب ښه یې؟ د دې خانانو ګوره داسې خبرې کوم. شته ستاسو علاقه کې خانان که نه؟ شته که نه؟ داسې خبرې څنګه یې؟ داسې خبرې کوي. یا یو دلته بالا ماڼۍ کې به ما ته کله کله وي مړ شو غریب خدای دې وبخي. ویلې څنګه یې؟ ما بل خیم خیمه بل ولې ما خو درنه تپوس وکړم ما هم درته ویل چې خیم که نه. دا تپوس څنګه کوې؟ څنګه یې؟ نو باجوړ نه چې هغه زه را تښتېدلی یم بیا نه یم تللی. داسې په غضب وړي. نو دلته تا ته د سړي په مخ کې متکې ته ډډه وال نه نصیب کېږي. اولته به څه کوې؟ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق. تکیا به والې وي دې جنتي په هغه فرشونو باندې چې د هغې سټ به د ریخمو شنو غټونه وي. وجنى الجنتين دان. الله بیا دا د جنت نعمتونه به څنګه وي؟ تا به داسې ډډه والي. کیله خورم، هغه بوټی به کیله په خپله سپینه کي او بوټی به دومره راوږد شي چې ستا د خولې له به کیله تیاره راوړي، تا به لاسونه داسې انار خورم، بوټی به انار صفا کي او ستا د خولې له به یې راوړي. داسې مهرباني په دې ټول کائنات کې چېرته شته؟ په دې ټول کائنات زما دیدار بیا به ته ووایې چې نه زه د بوټي د لاس شی نه خورم، ما له دې خادمان سپین کي او را دې وړي په تالي کې دې راته پېش کړي. نو الله څه وایي چې په جنت کې به خادمان داسې ښایسته وي. اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. د جنت خادمان به دومره ښایسته وي چې ته ورته وګورې نو ته به وایې چې د ملغلرې نه چا تار ویستی دی او یو د بل د پاسه ټپکیا وي. دومره ښایسته به وي لکه ملغلرې. اوس خو ښایستهوالی اوس مونږ ښایسته نه یو نو خادمان به لا څه ښایسته او بیا چې د چا خادمان وي د هغه دې شکل ته وګورئ.
تاسو دا ورځ د اخبار کې ګورئ که نه دا د ملک حکومت خلک چې دي د دې بوتاړونو ته وګورئ یا د خپلو شکلونو ته داسې په شیشه کې لږ لږ ګورئ زمونږ شکلونه څنګه دي ورځ چې تېرېږي هر مخ نه د سړي زړه توري د چهرې نه د نور بناوټ ختمېږي بلکل هر سړي نه شوتر جوړېږي لکه تاسو دې خلکو ته وګورئ په میلیونو ګرځه داسې شکل به درته په مخه رانه شي چې ورته وګورې اوړه دې خوشحال شي په میلیونو ګرځه خو چې هر شکل در مخامخ کېږي یا به پوزه غونډۍ وي یا به خوله کې څه چلي یا به مړه خو څه تندر به والی نه د جنت خادمان به داسې چې اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا ته چې ورته وګورې نو ته به وایې چې ملغلرو نه چا تار ویستی دی یو د بل د پاسه ټپکی عالیهم ثیاب سندس خضر واستبرق جامې به څنګه اغوستي جامې به اغوستي د شنو ریخمو عالیهم ثیاب سندس خضر واستبرق وحلوا اصاغر من فضه په لاس کې به کنګڼه چولي د خادمانو د زرو نو چې په کوم لاس تاله تالې پیش کوي چې فروټ پکې پرې کړي دي یا روټۍ پکې تیاره ده په هغه لاسونو کې به کنګڼه مچولي او شکلونه به هم د ملغلرو په شاني نو ته چې هغې ته وګورې هغه روټۍ نه به موړ شي که نه وایي که نه خولې خو هم ټپې نه دي داسې په تمه ورته ناست یې چې بس پړک جنت ته به ورننوځي خادمان به داسې یا الله ته رحم وکړې چې غلامان او خدمتګار د جنت به داسې وي چې حورې به بیا څنګه وي بیا الله ته وګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله فرمایي چې ولخلوف فم صائم اطيب عند الله من مسك د روژهدار سړي د خولې وږمه چې کومه ده د لوږې نه چې په کوم خوله کې وږمه پیدا شي الله وایي دا وږمه ما باندې د مشک او د عنبرو نه مخه لګي ته خو د خپله خوله د یو غریب سړی خان ته ورنږدې کړي او داسې دې ورته وکړي خان به وچې د خوار که خوله کې دې غول نیولي وایي به ورته که نه او الله څه وایي ولخلوف فم صائم اطيب عند الله من مسك د روژهدار د خولې وږمه چې ده دا ما باندې د مشک او د عنبرو نه مخه لګي لعنت دې په داسې قوم وي چې د الله دې شفقت ته وګوره د الله دې رحیمانه او کریمانه نظر ته وګوره د الله دې مهربانو ته وګوره او د انسان دې بغاوت ته وګوره د انسان نه لوی باغي دی وخت کې د الله نه بل څوک نشته لوی باغي چې دی هغه انسان په کار خدا و چې د الله یوه مهرباني یا الله ما تاسو ته پخوا یو خبره کړې وه چې زمونږ دا قوم چې دی دا اپریدی قوم دی نو اپریدي چې دی د تحصیلدار او ډپټي صاحب نه ډېر داسې جار او قربان کېږي
نو زمونږ یو خپل هغه چېرته تحصیلدار له کوارټ ته ورغلی و. نو تحصیلدار به ورته راپاڅېدلی ورغاړې وتی به یو په ملا بیا ولا ټپ ورکړی و. بیا ورته ویلي چې کورسۍ کې تشریف کېده. نو دی چې کور ته راغی نو ښځې ته وایي چې وا ښځې تحصیلدار صاحب له چې وی راغله ناصر ورته په کورسۍ کې راپورته شو ورغواړې ورته و په دې ملا یې وټپاوله او بیا یې راته وویل چې په دې کورسۍ کې تشریف کېده. نو ښځې په دې تشریف پوه نه شوم چې دا تشریف څه شي رایایي. نو ښځه ورته وایي چې دا د غولو ځای له تشریف یایي که نه. وایي چې ته وګوره نو د ما د غولو د ځای دوره قدر وکړه چې تشریف یې ورته ووایي په کورسۍ کې کېنه. اوس اپرېدي خو داسې دي او ته چې چېرته تاڼې ته لاړ شې تاسو ټول تلي دي. ستاسو ایمان ما د پولیس او د تاڼې او د مرزا صاحب په مخ کې کتلی دی. ما ته معلوم یې تاڼې ته لاړ شي مرزا صاحب سلام علیکم او داسې ناست علیکم څه چلک او تا خړوس نه زړه ګوټ وځي. د خدای خیر کې مرزا صاحب په غوسه دی او لا چې ایس ایچ او صاحب ته ور مخامخ شي. دلته ما ستاسو ایمان لیدلی ما کتلی ستا ایمان مې په تاڼه کې کتلی دی او د خپل قوم ایمان مې په تحصیل کې کتلی دی. شیخ ابن ادهم د نوابۍ لباس بدل کا شیخ ابن ادهم د نوابۍ لباس بدل کا رستو کا کارونه د دنیا عشق اول کړه. شاه ابن ادهم د نوابۍ لباس بدل کا رستو کا کارونه د دنیا عشق اول کړه. کړه په عشق د یو کې عاشقان په ځان لګونه. په خدای قسم چې په یو مین شي چې هغه د الله ذات دی دا دنیا به په تا مینی او قسم په خدای دی چې په هغه ذات ته مین شي د دنیا به د مثقال ذرې عمره پروا نه لري. د مثقال ذرې عمره تاسو خیال را تاسو ځان ته وګورئ نن د بندګانو څومره تابع دی. د بندګانو یو افسر له ورشي ډېر ټیسټ پاس کې تللی او چې ورشي نو چټ ولیکي چې دا چټ دننه ورکړه چې فلانی خان راغلی دی تا سره ملاقات. اوس هغه افسر ته دوه نوم نه نو ته ورته بار ناست دی انتظار کې. زه درته په ایمان وایم چې ځان ته څه وایي ځان ته څه وایي او زه ورغلی ما نه چټ لېږلی دی او نه مې جواب لېږلی. اردلي دروازه کې ولاړ دی یو طرف ته شه وایي جي اطلاع به ورته دی د حضرت عمر په دروازه کې دربان اوسه نیخ پې ورته د یو نه یی نو الله د لکونو کړي یی چې د یو شوی لکونه به ستاسو وي د هر څه به ستاسو وي. نو یو الله هم پرېښی دی الله تاسو پرېږدي او په قیامت کې به هم دا چلو شي چې کذلک اتتک آیاتنا فنسیتها زما قانون درته راغلی و او زما قانون تا هیر کړو او پرېښو کذلک الیوم تنسا نن ما هم ته پرېښوې او هیر مې کړې چې تا زه هیر کړی او ما په دنیا کې نو ما ته هیر کړې. الله دې امان راکړي چې د قیامت غوندې سخته ورځ او د الله دربار یو الله تا ته وایي چې ته ما هیر کړې بیړه دې د پلار او د نیکه هم تباه شوه که نه غرق شوې که نه. نو عزیزانو یو ذات سره لګاو
اور سبستا شي. ما تاسو ته دا خبره کړې وه چې الصوم لي وانا اجزي به. روژه زما ده او د دې جزا به زه په خپل لاس ورکوم. یو روایت دا دی چې الصوم لي وانا اجزا به. روژه زما ده او د دې په بدل کې به روژهدار ته زه ورکړلی کېږم. الله وایي ستا د روژې په بدل کې به زه درکړلی کېږم، زه به ستا شم. اندازه وکړئ چې د یو روژې په بدل کې الله به ستا شي. نو چې الله ستا شو د خدای ټوله خدای ستا شوه که نه؟ هر څه ستا شو. نو دې وجې نه عزیزانو لږ سوچ وکئ او یو ټکی مې ورورولۍ واورئ چې دوه شیونه دي چې هغه به د قیامت په ورځ بلکل نه بخښلی کېږي. یو پردی مال چې تا په ظلم او په جبر باندې خوړلی وي، دا به نه بخښلی کېږي. او یو غرور، تکبر، ځان ته څه ویل، دا به نه بخښلی کېږي. دا څه ټکی دا دومره خطرناک ټکی دی چې عمر او ابدالآباد دپاره د سړي بیړه تباه کړي. شیطان څومره مشهور شی دی، 6 لکه کاله یې د خدای عبادت کړی، 6 لکه کاله، او د ملایکو استاذ پاتې شوی و. یو ټکی وکړو چې الله د آدم علیه السلام لاش تیار شو او ملایکو ته حکم وشو چې سجده ورته وکړئ. نو تمامې ملایکې ورته په سجده پرېوتې الا ابلیس، مگر شیطان انکار ولاړ پاتې شو. الله ترې تپوس وکړو چې ما منعک الا تسجد اذ امرتک، چې ما تا ته حکم وکړو چې سجده وکړه، تا ولې ونه کړه؟ نو دی ورته په جواب کې وایي چې قال انا، زه او دې ته سجده، خلقتني من نار وخلقته من طين، زه د اور نه پیدا یم چې پاک شی دی او دی د خټې نه پیدا دی، زه څنګه دته سجده وکړم؟ خدای وایي ښه تا زما په مخ کې دا زه ولې ووایې؟ الله وایي زه خو زه یم، بل څوک دی چې زما په مخ کې زه ووایي؟ شته؟ په سایکل د 5 سیرو چایو یا د 2 سیرو چایو یا د 3 سیرو چایو غوټه را روانه کړي په جمرود نه او د لنډي کوتل نه په 100 روپۍ کرئ. په هغې پسې کسټم والا په یو لوی ډبل وین کې ګرځي او چې سایکل والا وګوري ایا دا دی ان کا تو د دنیا کڼکا، نا سایکل والا نړه پوټي ځي، کله په یو کوڅه منډې وایي، کله په بله کوڅه منډې وایي، کله خدای م هلاک که چې هلاک شي، خدای م هلاک که چې هلاک شئ. نو تورې چای دي، دا تورې چای بېګانه تاسو څکئ نه چې نن تاسو سمګلینګ جوړ کړی دی، دا څه چل دی؟ وایي دا سمګلینګ دی. تاسو یو افسر وښایئ په دې پاکستان کې چې د هغې ښځې د پاکستان جامې اغوستي شته؟ بنګېږئ. یو افسر وښایئ چې د هغې ښځې د پاکستان جامې اغوستي، یو افسر وښایئ چې هغه د پاکستان جامې اغوستي. په کور کې لوښي وګوره، دا د پاکستان لوښي دي، دا ټلویزیون د پاکستان جوړ دی؟ د کوم ځای جوړ دی؟ دا سمګلینګ شو که نه شو؟ نو چې ستا په کور کې ټلویزیون سمګلینګ پروت دی، د ایر کنډیشن د کوم ځای جوړ دی؟ د پاکستان جوړ دی؟ د جاپان. دا ستا په کور کې لګېدلی دا سمګلینګ نه دی؟ کوم چې ستا کور ته راننوځي سمګلینګ نه شو، او چې کوم غریب په اوږه کړی او په کرۍ چا سره وړي هغه سمګلینګ شو. سمګلینګ پوډر دی. نن پوډر والا چې تاسو ونیسئ په جیل کې پراته دي، مزې چرچې کوي، خوري څکي، عیش کوي. پوډر والا چې راونیسي خرڅونکي
چین مین ته مه پرېږده خو چې څنګه دې ونیو په ځمکه یې سملوه او تبر ورته ونیسه او قیمه یې کړه. نن د پاکستان بچي تمام د پوډریانو د لاسه تباه او برباد تباه شو. بیا په کوم دکان کې چې بلو پرنټ چلیږي پولیس والا ورشي رالي د بلو پرنټ چلول بلو پرنټ یې چلول بلو پرنټ چې ونیسي عدالت ته بوځي مجسټریټ وایي چې دا چې بیلیبل کیس دی بیلیبل وایي ته خوله کې دې دومره درنه وخېږه په خوله کې دې ناسور راوخېږه پوډر بیلیبل کیس دی چې قوم بچي او د قوم سړي ټول تباه او برباد کړه هغه بیلیبل کیسي وکیل پیسې والي دغه ورپېښ کېږي دا بیلیبل دی ما په دومره ضمانت پرېږدو قیمه کولې پکار توبې وباسئ هر وخت یا الله د خپل ګرفت نه ساته یا الله د خپل قهر او د غضب نه ساته یا الله مونږ سره د رحم او د کرم معامله کوه خدای ستا د صحت امتحان تابع نه لګ. الله فرمایي کأنهن الیاقوت والمرجان دا د جنت حورې به د یاقوت او د مرجانو په شانې په رنګ او په صفایۍ او په خوبصورتۍ کې دا هغه سړي ته به دا انعام وي هغه سړي ته چې کوم سړی په ګناه قادر شي او ګناه ونه کړي اراده د ګناه وکړي او ګناه ونه کړي نو هغه به وایي په قیامت کې سپېشل 2 جنته میلاو شي او ومن دونهما جنتان الله فرمایي د دې نه سوا به نور جنتونه وي خو دا 2 جنته به انعام دې سړي ته میلاوي. نو عزیزانو گرفت پروردگار عالم چې دی هغه به په اراده باندې کېږي او په اراده کې بیا هغه به کېږي چې ګناه ته وکړي ګناه دې ونه کړه نو دا ګناه به لیکلی کېږي نه او که د نیک کار اراده دې وکړه دا اراده دې وکړه چې زه جومات له ځم او لاره کې څه واقعه پېښه شوه او ته پاتې شوې نو دا اراده د جومات د تلو به ستا په عملنامه کې په نیکۍ کې ولیکلی شي. دا اراده دې وکړه چې فلانی سړی نن اوړه ورته نه دي میلاو شوي غریب دی کور ته ورځم چې د اوړو پیسې ورکړم چې روټۍ ځان له راوړي او لاره کې څه واقعه پېښه شوه او ورنه راغی نو دا نیکي دی الله پاک لیکلی کړي. عزیزانو نن وګورئ ستا په دې ملک څه عذاب نازل دی خو دا د دې ارادې خرابې دي که نو عزیزانو عرض مې دا کولو چې د ګناه اراده وکړي او ویې نه کړي نو نه لیکلی کېږي او د نیکۍ چې اراده وکړي او ویې نه کړي نو دا نیکي لیکلی کېږي. سره د بې پروایۍ ذات سره د بې نیاز ذات الله پاک انسان په سره څومره کرم کړی دی او څومره مهرباني ورسره